الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. شپږم سپاره ده سورة النساء او یوصل درش فیتم نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه فرمایل چې دا اهل کتاب ستانه مطالبه کوي چې تمنګ ته یو کتاب راوړه چې په یو ځل باندې نازل شوی نو موږ په تا باندې ایمان راوړو. نو الله جل شانه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل دوی ستانه دا مطالبه کوي خو دوی د موسی علیه الصلاۃ والسلام نه د دین ډیر زیات غټ غټ تپوسونه کړي او غټي غټي مطالبه کړي وي. نو اوس په دې آیت کې الله جل شانه فرمای ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، بشک مونږه وحی کړي د تا ته لکه څنګه چې مونږه وحی کړي و نوح علیه السلام ته والنبیین او هغه پیغمبرانو ته من بعده ورسته د نوح علیه السلام نه. او اوحینا الی ابراهیم منګه وحی کړي و ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق علیه السلام ته و یعقوب علیه السلام ته والاسباط د دې اولاد ته و عیسی علیه السلام ته و ایوب و یونس و هارون و سلیمان. ایوب او یونس او هارون او سلیمان علیهم السلام ته مونږ وحی کړي دغه شان ته مونږ ته وحی کړي دا. او واتینا داود زبورا، او مونږ ورکړو داود علیه السلام ته زبور کتاب دا په داود علیه السلام باندې نازل شوی. او زبور دا هم داسې قسطوار نازل شوی په یو ځل باندې نو نازل شوی. او په دې کې د نبی علیه السلام اوصافونو ذکر دلته د زبور ذکر وو. او ورسولا ډیر پیغمبران قد قصصناهم چې موږ د هغه واقعات بیان کړی دي علیک پتا باندې من قبل مخکې د دینه. او ورسولا او ډیر پیغمبران لم نقصصهم علیک چې موږ د هغه واقعات نه دي بیان کړی پتا باندې. وکلم الله او الله خبرې کړې وي موسی علیه السلام سره تکلیما په خبرو کولو سره. او رسولا امونږ لګلو پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی چې څوک ایمان راوړي هغه ته د ثواب زیر ورکي ومنذرین او يرون کی چې څوک کفر وکي هغه ته سزا نه يري. دا ولی دا پیغمبران مونږ لګلو دا هغه وجه ذکر کوي لالا یکون للناس دې د پاره چې پاتې نشي د خلقو لپاره علی الله په الله باندې حجت سبانا بعد الرسل ورسته پیغمبرانو در لګلونه. وکان الله او دې الله تعالی عزیزا غالب په خپل بادشاہي کې حکیم او حکمت والا په خپل کاریګری کې. ان اوحینا بشکا مونږه وحی کړی دا الیک تا کما اوحینا لک څنګه چې مونږه وحی کړی وا الى نوح علیه السلام ته والنبیین او نور پیغمبرانو ته من بعده ورستا د نوح علیه السلام نا. و اوحینا مونږه وحی کړی وا الى ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق علیه السلام ته و یعقوب علیه السلام ته والاسباط د دې اولاد ته و عیسی علیه السلام ته و ایوب علیه السلام ته و یونس علیه السلام ته وهارون وسليمان وهارون او سليمان عليهم الصلاة والسلام تا
وآتینا مونږ ورکړو داود علیه السلام ته زبور ورسولا او ډیر پیغمبران قد قصصناهم پتا کی سرا مونږ داغي واقعات بیان کړی دي علیکا پتا باندې من قبل مخکد دینا ورسولا او ډیر پیغمبران لم نقصصهم چې مونږ داغي واقعات ندي بیان کړی علیکا پتا باندې وکلم الله او الله خبر کړی وی موسی علیه السلام سره تکلیما فخبرو کول سره رسولا او مونږه لګری دي پیغمبران مبشرین نذری ورکون کی ومنذرین او يرون کی لئلا یکون للناس دې لپاره چې پاتې نشي د خلقو د پاره علی الله بالله باندې حجت سبانا بعد الرسل ورستا د لګلو د پیغمبرانو نا وکان الله او دی الله تعالی عزیزا غالب حکیما حکمت والا انا اوحینا بشک مونږ وحی کړی دا الیک تا کما اوحینا لك څنګه چې مونږ وحی کړی وا الی نوح علیه السلام ته والنبیین او نور پیغمبرانو ته من بعده استاد نوح علیه السلام وأوحينا أو من وحي كلمة إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل عليه الصلاة والسلام إسحاق عليه الصلاة والسلام يعقوب عليه الصلاة والسلام داغي أولاد وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان عيسى أيوب يونس هارون أو سليمان عليهم الصلاة والسلام وآتيناهم ورکړو داود علیه السلام ته زبور لرا ورسولا او ډیر پیغمبران قد قصصناهم چې موږ دغه واقعات بیان کړیو علیک بتا باندې من قبل مخکد دینا ورسولا او ډیر پیغمبران لم نقصصهم چې موږ دغه واقعات ندي بیان کړی علیک بتا باندې وکلم الله خبر کړی موسی علیه السلام سره تکلیما فخبرو کول سرا رسولا امون لګلی پیغمبران مبشرین نذیر ورکون کی ومنذرین او يرون کی لئلا يكون للناس دې پارا چې پات نشي د خلقو د پارا علی الله بالله باندې حجت سبانا بعد الرسل رستاد لګلو د پیغمبرانو وکان الله او دې الله تعالی عزیزا غالب حکیما حکمت والا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الله سمع کل فرفر بعد عمل کول توفیق راکړي الله دا درس خپل دربار یې لیکي قبول او منظور کړي دې سمع انوارات او برکات دي الله مونږ ته راکړي زموږ والدین ته استادان ته اهل شران ټول مسلمانان ته الله دې اجر او ثواب نصیب ورورسي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه